ملا یعقوب له ډیپلوماټیکو اړیکو وروسته له هند سره دفاعي اړیکو ته چمتو یو. طالبانو دفاع سرپرست وزیر یوې هندي رسنۍ ته ویلي چې له هند سره صادقانه ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د چهارشنبې په ورځ له هند نیوز سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې ملا یعقوب له هند سره پر سیاسي او دفاعي اړیکو ټینګار وکړ او وویل چې له افغانستان سره د هند له مرستو مننه کوي. هغه وویل موږ هند ته د خپلې دروازې پرانیستې په ورکولو سره د هند هرکلی کوو او موږ هیله لرو چې هند به اړین نوښتونه وکړي او له موږ سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. هغه وویل که له هند سره اړیکې ټینګې شي نو طالبان به د پوځي زده کړو لپاره هند ته ولېږل شي چې کومه ستونزه به نه وي. موږ پوځ نړۍ کې یو له سترو پوځونو څخه دی. نوموړي په دې خبرو کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل سفر بیرته پرانیزي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي همکاریو په برخه کې ډیپلوماټیکو همکاریو ته لاره هواره شي. نوموړي ویلي که څه هم له پاکستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري خو له دغه هیواد سره دفاع په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. ملا یعقوب په خبرو کې د طالبانو او القاعدې ترمنځ هر ډول اړیکې رد کړي او ویل چې دوی له دې شبکې سره کومه نوې اړیکه نه لري. هغه زیاته کړه موږ سخت کار کوو او چمتو یو چې د متحده ایالاتو سره په ټولو برخو کې نوې اقتصادي، سیاسي او نور اړیکې ولرو. دا کومه ستونزه نه ده. امریکا هم باید د نوي افغان حکومت په لاره کې ودرېږي. دا هم ویل چې داعش په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. ملا یعقوب هندي رسنیو ته دا هم ویلي چې په هیڅ حالت کې پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د هند پر ضد وکاروي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د ملا یعقوب دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او آزاد میډیا چینل سبسکرایب کړئ.